سبا دی. علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه څنګه لکه څنګه چل دی؟ خیر خیریت دی؟ سر کې تاسو طبیعتونه مخه دي؟ هلکه بیمار خو نه داسې بیمار لګي. یاره مرۍ مې داسې دا وانده لګه نن بې سره ښکاري. ښه کاو که نه بې سره کړی پته نه کېږي څه وجه ده. مونږ ویل چې ته به نن سندرې ووایې. ما دا جلال للی بلاک جلال وی بلاک کومه نو نه نه بلاک کې څوک هم نه ګپ لګي درسره. زه وایم چې تا خو ویل چې زه به نن سندرې وایم نو ته به اوس سندرې څنګه وایې؟ ما خو زه به نن ډېرې سندرې ویم خو بس کله ناکله طبیعت ښي او کله دغه شي نو د الله کاري نه لکه چې توت ته ختلې نن دا وګوره نن بلاک 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 لږ رحم وکړه رحم اورې نه نه هغه ته پته ده فضل کول کټ که زه درته سندرې وایم که دا سندرې نه وایي څوک وایي سندرې وایي صبر وکړه ها ها دا خیر دی زه ورته بس یو غزل نیمه وایم ډېر نه شم ویلی اورې دا کم کس چې وي خیر زه به ووایم چې پرېږدي راته نیمګړي ارمانونه د خپل ځان سره دي یو څه خپل یادونه خوشحالۍ دې ټولې ستا یاره نصیب شي ما ته پرېږده په دلو دلو غمونه نه مې دلبري نه دلداري وکړه نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه او زه د خپل مین په ښایست کما او زه د خپل مین په ښایست کړما زه د خپل مین په ښایست کما او زه د خپل مین په ښایست کما ما خو محبت سره یاري وکړه ما خو محبت سره یاري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه او زړه ته یې راکوزه که د ځان سره او زړه ته یې راکوزه که د ځان سره زړه ته یې راکوزه که د ځان سره او زړه ته یې راکوزه که د ځان سره وخت څه زوروره پنکاري وکړه وخت څه زوروره پنکاري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه خپلې کړمه ګلې کړمه خپلې کړمه او ښکلې کړمه خپلې کړمه ګلې کړمه
خپل کړما خپل کړما ګل کړما خپل کړما خپل کړما ګل کړما اوخ کو سمره نویر باری وکړه اوخ کو سمره نویر باری وکړه هسې مې د جون سره خواري وکړه هسې مې د جون سره خواري وکړه ډېر ښه ډېر ښه زبردست. سلام علیکم انیس افغان. وعلیکم السلام ورحمۃ افغان ته دې ویلکم وي مننه. ټولو مینوالو ته ټولو د لایف کتونکو ته د زړه له کومې سلامونه کوو. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسېږي. مننه جلال صاحب. مننه قربان. تاسو څنګه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ په خیر راغلي؟ شکر دی الحمدلله. بس خیر دی. ستاسو خیر غواړو. نه وایي چې انې جانه نن د څه نوې ډالۍ راوړې دا ووایه. نن به درته یو ترنم وکړمه او خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. مهرباني وکړئ قربان. سلامونه ټولو ته. وعلیکم السلام. ښه زه به دا موبایل لږ سره کېږدم د میک بل خولې ته نږدې کړم. د انیس نه ډالۍ وکړو. تاسو ډبل ټیپ کوئ قدردانو. ډبل ټیپ کوئ ټول انیسټیانو په خیر. مننه قربان دې شم. आवाज صحیح درځي؟ شاهین سلامونه ټول ته. وعلیکم السلام شاهین جان. صحیح دی आवाज صحیح دی انیس. هاي بیبي. ها نه په ابۍ نه په دا نه په ابۍ نه په بابا شینو نه په دادا نه په لالا شینو خو چې منظور د الله شینو. ما आवाज درځي که ډبل شو څه چل شو؟ ما ته ډبل راځي. بالکل سم دی. راځي आवाज صحیح دی. ما ته دوباره ډبل راځي کنه؟ نه دیس کې بالکل ټیک دی. دلته صحیح دی. ها نه په ابۍ نه په بابا شینو نه په دادا نه په لالا شینو خو چې منظور د الله شینو او چې د تقدیر معامله راشینو ټول تدبیرونه خود به خود بیکار شینا نه به تل په دنیا گئی کې مرګ یادوا په زندګۍ کې نو عمر تیریږي پتا دی کې نو او ماشوم تو برک شو په ځوانۍ کې نو ځواني به ډېره زر پیری کې ورکشینا تل به ژوندی نه ګرځې په سر د دنیا گۍ کې تیر به د شوار د دې نیمګړې زندګۍ تل به ژوندی نه ګرځې په سر د دنیا گۍ کې تیر به د شوار د دې نیمګړې زندګۍ تیر به د شوار د دې نیمګړې زندګۍ رب میږه که بنی آدم دی هر څوک ته نور ډکی اړم دی نو کارونو ستړي کړو قسم دی نو او لکه د خېټې څومره غم دی نو یک د جنت غم دومره وی جنت یوما دا ښایسته شین ګمبد پرېښه دی دا ښکلی قول د هغه دی نو تا اورېدلی دی که نه دی نو او قبر د خاورو ډېری نه دی نو یا سور دوزخ ده یا جنت شنه شنه باغونه سبا شو پاڅېږمه انځله د غفلت مه کړه خوبونه سبا شو پاڅېږمه انځله د غفلت مه کړه خوبونه ټول اندامونه دې ړنګ ړنګ دي نو بلا سینډلې دې ډنګ ډنګ دي نو کمیس پر توک دې دواړه تنګ دي نو او جامې دې ډېرې رنګ په رنګ دي نو یا ځکه د سپین کفن په خیال کې نه راځې نه هر وخت سوالونه کوه غواړه خدای نه دنیا آخرت دواړه نو زندګي هسې درنه لاړه او په هغې ورځ پسې به ژاړې نو چې کومه ورځ بغیر نیکۍ نه تېره شي نه کوم یو آزاد دی چې چالاک دی
په واک کې نه راځي کاواک دی سترګو غوږونو کې نه ږغ دی او بدن کې کوم ځای خطرناک دی نو بدن کې زبا خطرناک کدل علما یو ورځ به دړې وړې شي ناوار به تیر وي وی د دې دنیا یو ورځ به دړې وړې شي ناوار به تیر وي وی د دې دنیا یو ورځ به دړې وړې شي ناوار به تیر وي وی د دې دنیا مننه ډېر زبردست ډېر ښکلی وعلیکم السلام ټولو ته یو ځل بیا سلام نه بخښنه غواړم تاسو کمنټونه مې نه کتل نو هیله کوم چې تاسو خفه شوي نه یئ نو خدای دې وکړي چې څوک خفه نه شي او خوند واخلئ ټپې کوه وایي چې ټپې وکړئ دواړه ټپې وکړئ ټپې خو داسې ټپې دي چې له قبرونو نه پسې راوتې نو ټولې د خفګان ټپې دي ټپې کوئ یعنې افغان او فضل دواړه یو ځای سمه ده بس صحیح ده که نه دا لکه ترس ونیسه ودرېږه زه ترس سره نیسمه ودا به خرچی